نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په دنیا کې کوم ساکشون کړي دا به ټول یو ختم شي وای کله چې قیامت برپاس د سور شپېلې وویل الله تبارک وتعالى دې موږ هغه وخت نه رسي دا د فتنو وخت اللهم اذا اردت بقوم فتنه فتوفني غیر مفتون دا الله رسول دا دعا کړ دا به تیم کوي اے الله کوم وخت چې یو قوم ته د فتنې او د عذاب اراده وکړل د هغه فتنې او د عذاب نه وړاندې مخکې ورما ملک ما په ما ټول انسانان په دې سور په شپېلې باندې ختم شي الله ته معلوم الله جل جلاله اسرائیل علیه السلام ته څوک پاته دی الله ډېر په قهر او یا الله ټول ولاړه یوازې ستا د عرش فرشتې اته فرشتې دي چې ستا عرش یې پورته کړی دی ډېر جلیل القدر غټ فرشتې دي څلور مقدسې فرشتې جبرائیل میکائیل اسرافیل او زه دا پاک الله وایي جبرائیل میکائیل اسرافیل ته امرس یا الله دا مړه کې وایي ته مخلوق کې زما په مشوره باندې کار کوه ما ته مه وایه مړه هغه مرس بیا الله وایي څوک پاته دي اسرائیل اسلام ورته وایي یا الله یوازې ستا اته فرشتې هغه فرشتې ستا مقدس عرش یې پورته کړي دي دا پاته دي او زه پاته یم الله وایي هغه فرشتو ته حکم وکړي چې مړه اسرائیل ورته وایي یا الله دوی مړه کېږي الله وایي ته مخلوق یې زما په حکم کار مه لره مړه دا مرس الله وایي څوک پاته دي وایي الله یوازې زه پاته یم په ټول عالم کې الله جل جلاله حکم وکړي ته مړه ټول مرس خاموشي ټول انسانان چپه پراته ټول انسانان مړه پراته الله ته قهر وارسي الله ته غضب وارسي لمن الملك اليوم من د چا باچهی ده وفرعون تخبه باچهی رازده چا باچهی ده وظالمه تخبه ظلم نازده و د یتیم سره ظلم کول والا تخبه خپل واک نازدلی تخبه خپل سلطنت نازدلی تخبه ځواني نازدلی تبه مال نازدلی تبه حکومت او سلطنی نازدلی لمن الملك اليوم د چا باچهی ده په قهر کې به الله راسي بیا به وایي لمن الملك اليوم د چا باچهی ده نن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نن د هغه چا باچهی ده چې یو ذات دی قهار ذات کې قهر رالی بیا ځان ټینګ کړه بیا به دې تا ترین جهنم ځای ابدي ژوند د چا ستا ولې دومره مغروره زموږ په دې ملک عزیز کې نن هر قسم ظلم روان دی بیا هم زموږ په دې ګونګې دی بیا هم الله ته شکایت نه کوو بیا هم زموږ د خپل وطن کې ډولونه موږ راولو شادیانو ته بیا هم موږ عیاشي کوو بیا هم ځوانان په زنا اخته بیا هم ځوانان په دوکو اخته بیا هم په لواطتو اخته بیا هم په سروزو باندې اخته په کوم ملک کې خوشحالي غواړې څنګه خپل طبیعت دلته ډیلور په امن کې نه دی دلته تاجر په امن کې نه دی دلته ځوان په امن کې نه دی دلته عالم په امن کې نه دی دلته محراب د منبر خطیب په امن کې نه دی دلته مدرسه نه په امن دلته زنانه نه په امن دلته زنانه نه په امن دلته مور نه په امن دلته زما د بازار ته خدای قسم مې که د مور په نس کې ماشوم په امن کې څه شادي غواړې څه شادي غواړې ستاسو مرګ یې دی که نه ستاسو خدای یې دی ته نه وایې چې موږ قهار ذات لرو که یو ګران یې پورته کړه زما د په ذات د خدای قسم سره ستا د بازار د راملکې د چپه واړې مدار مه کوئ ځوانانو ګیله مې قسم دې مې په خدای د ځوانانو سره د الله رسول فیصله ده انما اعمالکم ستاسو سربراهان ستاسو باچهان ستاسو سرمایان ستاسو قومندانان ستاسو مشران دا به ستاسو عملونه وي که د عمل خراب کړي د هغه کومه در باندې راځي نن ما او ستا په دې سپېره راکړي کوم کارونه شي که زما مرګ په یاد شي حاجي صاحب ستا مرګ په یاد شي زما نه ستا مرګ په یاد شي دا بل مرګ په یاد شي امن او امان به راځي زما د په ذات د خدای قسم مې په دې ملک کې به عادلانه حکمراني راسي زما او ستا نن مرګ یو دی مرګ سهار صدا پیغام کې انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات اے غافله اے بدا زه هغه مرګ یم چې د مور او د لور په مابین کې جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات هغه شیرین ورونه هغه شیرین خوندې چې سره ګران وي زه مرګ هغه شی یم چې د ورور او د خور منځ کې جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين كل حبيب زه هغه مرګ یم چې د هر دوست د پلار او د مور د زوی او د مور د مور او د لور د لور او د پلار منځ کې جدایي راولم غرور مه کوه انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجه زه هغه مرګ یم چې هغه ښایسته زنانه هغه ستا حلاله منکوحه ښځه چې ته ورباندې مین یې دا پر تا باندې مین وه ستا او د دې منځ کې جدایي راولم انا الموت الذي اخرق
الديار زما مرګ یم چې تا په لکو خرچې ورکولې تا په عربو پیسې ومصرفولې تا ځان لره بنګلې او فلاټونه جوړول وخرب الديار زه دې دا ټول شان خرابوم أنا الموت الذي أعمر القبور زمان عامرهم شوف ما بني قبرون عبادي قبرون زبردست قبرون زياتهم وأدلكم في بروج مشيرة أفتاب سروانم فتاب سجرزم أرزاي كرالي مجتا أرزاي كم من بلترالي ولو كفسخت برجوك ناسي لا دي ما فزرت خداي كسمي كرسولات ألا تبلزم أمريكاني نولد لندن و جاپان هغه کسان چې په اقتصاد کې د ټولو لوړ رسېدلي په ساینس پوهې کې د ټولو لوړ رسېدلي د دې د دغه بې عقلانو د دغه ړندسترګو په سترګو کې د خدای تباه او برباد ړانده وکړنه کې ویل زه افغانستان د دې ځای نه وینم هڅه کولې نن د کورونا د وایرس په وجه باندې یو کوچنی وایرس دی 420 وارې غټ شوی دی د یوې ګماش برابر دی ولې څه دفاع وکړه په میلیونونو کسان یې له منځه دفاع وکړه په ملک نازل دی په دولت نازل دی په ساینس او ټکنالوژي نازل دی په طیاره او په دوربین نازل دی په رقم شیانو باندې نازل دی راوس وکړه علاج دی څه ټول سایلس تا خو زه داسې یم چې افغانستان کې به زه یو ځل کې امن راولم ټول مملکت اسلام به ختموم افغانستان به بربادوم عیسایت به راولم دمسس الله فیصله جلاله انا الموت الذي اذوق مخلوق الا يذوقني اس مخلوق زمانه ولا كل شيء تذكرني اس مخلوق سليمان عليه الصلاه والسلام تدخل امه الناس بدي وقت اسرائيل الاسلام دا امتي تدريداس كل سليمان عليه الصلاه والسلام سي اسرائيل لاري دخل امتي سليمان عليه الصلاه والسلام توي اي ده خدای نبی دا سو کوچ ما دې دومره ډیر کړل او ورته دا خو اسرائیل چې د چا روح کار دی بجواس ما پردان سره خلاص ما کړ ما بدې د شرکه سليمان عليه الصلاه والسلام اوات امر وکي دومره ځای لري واسوي چې سلويش کاله مدت سفر کړي پاو باندې به وړي بوماس نامي یو ځای د سمندر په مابین کې یو جزیره ودې ځای ته ورسېد البته اسرائیل باندې روح یو وخت بیا سليمان عليه الصلاه والسلام سره اسرائیل بیا ملاقات کوي ويا بل ورځ راغلی ازما امت دې کتل هغه وګورئ هغه ما په دې کتل چې د روح شنو ځای هغه په مابین کې ډېر زیات واټن ډېره فاصله ما او زړه دا به څنګه رسېږي دا به څنګه روح کارو هغه شاته ورغلی ولاړم مرګ دا ټاله فیصله د مفتي رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي وینا